بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ کتونکو د پروګرام پښتو پوینټ سره تاسو ته حق در ملګری ته رحمان سواد تاسو په درانه خدمت سره حاضر دی. خبرونه د ولس خېګړه علاقہ تیمرګر سیټ یا تیمرګر بازار ته راغلی یو د تعمیر ملت اکیډمي ویلفیر فاونډیشن ته. دلته دا ماشومان مختلف ماشومان راغلي دي، یتیمانان هم پکې دي، معذور هم پکې دي، نور د علاقې کسان پکې هم دي. دغه ماشومانو سره زموږ د نننۍ خپرونه روانه ده، هغو ته به خبرې کوو چې دلته څه کمی دی او څومره کسان دي پکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ ریان. ریانه څنګه یې؟ ښه یې؟ ښه یم. په څوم کې؟ په دویم کې. دا څنګه سکول دی دا ویلفیر فاونډیشن؟ ښځه کې دی. ښځه کې دی؟ څه کمی پکې شته؟ نه. هېڅ هم پکې نشته دی. او د دې سټاف نه څومره مطمئن دي؟ خوشحاله دي؟ د سټاف نه استادان نه خوشحاله؟ او دا خبرې نشي کولی بل ملګري سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ماشومه ښه یې؟ خیر تاسو؟ تاسو هم دلته سبق وایئ؟ 7 کې ټیوشن کوئ دلته؟ کله نه؟ د ډېر وخت نه. ډېر وخت نه؟ 4-5 میاشتې کېږي. پرنسپل نه روپۍ مو بیخ؟ او څومره؟ 1000. 1000 یا خوشحاله یې به دلته؟ او خوشحاله یم. ټیوشن ته ښه کوئ؟ او ښه کوي. څو کلاس اخلئ؟ 4 کلاسانو. 4؟ او ډېره مننه. خوشحاله ځي. ویلفیر فاونډیشن ابرار عالم صاحب چې کوم دی هغه هم را روان دی، راځي د دې ځي پرنسپل صاحب دی، د دې ځي مشري کوي. دا ویلفیر فاونډیشن هغه جوړ کړی. شاته به ځو د ملګرو سره به خبرې کوو. راځه کېنئ. السلام علیکم لالي. وعلیکم السلام. څوم کې؟ اول اول کې ټیوشن کې کم کم سبجیکټ کې کم کتابونو ټیوشن کې دغه د اپاق سره سیریز. مطمئن یې خوشحاله دي؟ کار درته ښه کوي؟ کمی پکې څه شته؟ هېڅ هم پکې نشته؟ الله دې خوشحاله کړي. السلام علیکم. سلام. نوم دې څه دی؟ تیزه خبرې کولی. امان الحق. امان الحق د کوم ځای؟ حاجي آباد. حاجي آباد. دلته ټیوشن کوئ؟ او کم کم کتابونه ته وایي سبجیکټ؟ فزیکس، میتھس او کیمسټري وایو. سټاف محنت کوي درسه؟ اول نه کوي ښه ډېر. ښه ډېر؟ څه کمی پکې شته؟ نه شکر الحمدلله. هر څه پوره دي؟ ډېره مهرباني. یو ملګری بل ول ناست دی، هغه سره به هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یې؟ خیر. نوم دې مینوالو ته ووایه. وقاص احمد. وقاص ته کوم ځای؟ د تاجک آباد اوسېدونکی یم. تاسو هم دلته ټیوشن کوئ؟ استادان محنت کوي؟ او ډېر محنت کوي. څه کمی پکې نو دا تا ګوري سیاسي خلک هغو ته څه میسج ورکړې، څه پیغام ورکړې نو ویلی شي؟ نه صحیح هېڅ کمی هم نشته. هېڅ هم پکې نشته دی. ډېره مهرباني. خوشحاله شي. یو ملګری بل ناست دی، هغه سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې وروره؟ نامه دې څه دی؟ شاپات تاجک مې نامه دی. کوم ځای؟ د مین یم چې تاجک آباد. نور ښه یې؟ خیر دی سر. څوم کې؟ سر فسٹ ایئر کې یم. فسٹ ایئر؟ دلته کار مار سرکار خو کوي ښه کوي، خو ډېر محنت کوي. ټیچران ډېر ښه سټاف دی. دا خپله ځای ول مقرر کړی تعمیر ملت ویلفیر فاونډیشن. دا په خپلو پیسو روان دي که نه چا ورته تعاون کړی؟ هېڅ چا ورته تعاون نه کړی. ځینې دا چې کوم کسان لکه غریبان یتیمانان هغو دپاره ډېر ښه ځای دی چې هغو دپاره لکه هغو ته سټډي کېږي، هلته ټیوشن کېږي. دا ډېره ښه خبره ده. او بل زه اپیل کوم چې دا چې کوم دی په مخ په وړاندې باندې بوتلی شي او د دې سره تعاون وکړی شي، د دې سره لکه فنډینګ دې ته وشي، نو دا به ډېره مخکې ولاړه شي. زمونږ فیوچر چې کوم دی د ماشومانو دا به ډېر ښه شي. یتیمانان پکې هم شته که نه؟ شته پکې. نن کم راغلي؟ نن کم دي؟ نن ډېر واړه دي، 40 پورې دي. جي یتیمانان پکې څومره دي؟ ډېر دي پکې، ډېر زیات پکې دي. ډېره مهرباني. الله دې خوشحاله کړه. عزتمندو کتونکو یو ملګری سره بل ناست دی، ماشوم دی دلته سبق وایي، د هغې سره به هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ تیمور. تیمور د کوم ځای؟ زه میا باندې یم. بس میا باندې دلته ټیوشن نه راځي؟ او ټیوشن نه راځم کرکټ کوچینګ دپاره. ماشاءالله. په دې دلته کلاس اخلئ؟ کلاس اخلو بالکل. ماشاءالله. دلته څه کمی دی؟ دلته الحمدلله هر څه پوره دي. څه کمی ممی نو د پی ټي آی حکومت ته چې وایي درله؟ نه کمی خو نشته، هېڅ کمی نشته. دا تعمیر ملت ویلفیر فاونډیشن چې دا په خپلو پیسو روان دی که نه چا ورته تعاون کړی د ابرار عالم صاحب سره؟ سر دا خو خپلو پیسو روان دی
او چا اوس تاون نه دی کړی خو زه خلکو ته دا میسیج ورته کانوی کوم چې سر دا خلک د دې سره ډېر تعاون وکړي او دا یو ښه ویلفیر اکیډمي ده او دې څخه خلک ښه تعاون وکړي سر ډېره مننه الله دې خوشحاله که طارق صاحب ولاړ دی هغې سره به خبرې کوو نجیب صاحب سره ولاړ دی نجیب صاحب سره به خبرې کوو السلام علیکم نجیب صاحب وعلیکم السلام نجیب صاحب څنګه یې ښه ټیک ټاک شکر دی ډېره مننه تاسو موږ ته وخت راکړو زموږ اکیډمۍ ته راغلی خپل قیمتي وخت موږ ته راکړو یو جهان مننه ستاسو ادا کوو ډېره مننه خوشحاله شي دلته څومره یتیمانان پکې سبق وایي زما په خیال سره چې د 40 نمبر ماشومان خو دلته راځي او یتیمانان زما په خیال سره 25 یا 30 ماشومان په هغې کې یتیمانان هم شته او موږ څومره هلې ځلې دې سره کیدای شي کلاسونه دې ته موږ چې دی نو پری اف کاست که زموږ نه کیدای شي هغې ته کلاسونه اخلو نورې زموږ څومره هلې ځلې کیدای شي دې سره موږ خپل تعاون هغه هم ورسره د مخکې نه چې دی نو دی اوس هم روان دی طارق صاحب دا راته ووایه که نه چې دا خو ماشاءالله فواد علم صاحب د ابرار علم صاحب ښه ځای جوړ کړی دی زه هغو باندې فخر کوم او ویاړ پې کوم چې د خپل جب نه لګیا دي تقریبا ما ته فواد علم صاحب هم وویله چې دلته 2,71,000 روپۍ په دې راغلي نو چا ورته تعاون ونه کړو نه د اوسه پورې خو چا سره تعاون نه دی کړی او داسې څوک راغلي هم نه دي لکه تاسو چې دا کوم کوشش وکړو پر د فسټ ټایم داسې یو چینل والا یا داسې یو نیوز والا موږ ته راغلل چې زموږ اواز واوري او زموږ د اواز او د میسج مخکې کنوي کړي نو زه به د دې سټیج نه دومره ووایم چې دا یو ویلفیر فاونډیشن دی او تر اوسه پورې زموږ سره څه تعاون چا نه دی کړی خو که ستاسو په وجه باندې دا یو میسج مخکې لاړ شي کنوي شي د دې ځای چې کوم پی ای دی یا ایم این ای دی یا سیاسي یا کوم غړي دي او هغې د دې سره محنت وکړي او یا د مخکې نه دا انسټیټیوټ چې د څه په نوم باندې جوړ شوی دی د دې مین برانچ چې دی هغه په اسلام آباد کې دي یا هغې د هغه ځای نه فنډینګ وکړي یا چې دی نو دې ته میسج کنوي کړي چې تاسو دې سره څه تعاون وکړئ نو دا اداره به اوس هم مخکې په وړاندې روانه ده او مزید به هم مخکې په وړاندې لاړه شي انشاءالله دا راته ووایه چې څه کمی نو تا ګورې دا په پشتو فاینډ باندې که صحیح نو ویلی شي نو کمی خو نشته طورحمان سواتي صاحب خو دلته کې اداره چې دې ماشومان ته د اوبو مسله ده د یخو اوبو دپاره دي د چې دی نو واټر فلټر لګول پکار دي او د بجلی مسله د لوډ شیډینګ مسله وي نو د هغې د حل لپاره دي د یو پی ایس یا د جنریټر غم پکار دی او نورې چې څه د دې ادارې سره کوم خلک دي د هغې سره تعاون پکار دی نو که تاسو دا میسج کنوی کوئ یا دې سره تعاون وکړی شي نو دا اداره به انشاءالله نور هم مخ په وړاندې لاړه ډېره مننه آخري تپوس کومه دې ټول ته پری اف کاسټ سبق ورکړو انشاءالله څه ډېرو زیات پکې پری اف کاسټ ویلی کېږي او د کومو خلکو چې وس کېږي د هغې سره مونږ خبره کړې ده چې د چا وس کېږي هغې د ټیوشن فیس ادا کوي او چې د چا وس نه کېږي یتیمانان دي که یتیمانان نه دي غریبانان دي نو هغه هم چې د پری اف کاسټ دا یو کال نه تیر شوي دسمبر نه دا اداره په روانه شوې او تر اوسه پورې هغې چې دی نو پکې را روان دي او د هغې نه چا هېڅ ټیوشن فیس یا داسې په دې مت کې چا څه پیسې نه دي پې کړي ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ آباد اوسئ عزتمندو کتونکو دا تاسو د ویلفیر فاونډیشن دغه ماشومان تاسو کتی شئ دا څومره ښایسته ګلالي دي یتیمانان هم پکې دي او معذور هم پکې دي نو که ستاسو نه څومره کېږي نو دوی سره تعاون وکړئ ځکه چې دا ویلفیر فاونډیشن چې کوم دی دوی یوه هڅه کړې ده د دې ځای د دې ماشومانو یو ښه مستقبل جوړول غواړي که څومره وس تاسو نه کېدی شي نو دوی سره اوږه په اوږه ودرېږئ په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې به د دوی په ابرار عالم صاحب نمبر هم ورکوو چې ستاسو نه څومره څه کېږي او طارق صاحب نور ګنجایش پکې شته یتیمو لپاره یتیمانان دپاره زموږ دروازې هر وخت کولاو دي موږ دا میسج کنوی کړی دی زموږ ایډورټایز چې دی نو په مختلف ځایونو لګېدلي دي چې بهترین ماحول دی دلته د ایجوکیشن لپاره او کوم چې غریبانان خلک دي او ناداره مستحق خلک دي زموږ په هر یو بورډ باندې دا خبر لیکلی شوې ده چې هغې ته موږ فري اف کاسټ ایجوکیشن ورکولی شو دا څومره خلک چې راغلي دي نه دا د دې سټاف نه مطمئن خلک دي او په خپله دغه باندې راغلي دي او نور زموږ دروازې د غریبانانو یتیمانانو نادارو مستحق خلکو دپاره هغه هر ټیم کولاو دي موږ ورته موسټ ویلکم کوو دلته په راتلو باندې او څومره چې زموږ نه کېدی شي موږ د هغې سره تعاون کوو هغې ته ایجوکیشن ورکوو هغې ته رڼا ورکوو او دا هم کوشش ده چې انشاءالله که دې دنیا کې دې بدل میلاو نه شي نو په آخرت کې به دې بدل انشاءالله میلاو شي مانو د سبق ورکړی کېږي پرې هغه راسنه زه هغې سره به هم خبرې کوو زه په هغې باندې فخر کوم ویاړ پې کوم زه اپریشیټ کوم چې په دومره ښایسته ځای کې دوی دپاره دومره ښکلی ځای مقرر کړی دی او د غریبانانو له پکې سبق ورکړی کېږي چېرته چې د یتیم خدمت کېږي چېرته چې د غریب خدمت کېږي نو دا زړه مې باغ کېږي ډېر زیات خوشحالېږم چېرته چې د یتیم خدمت کېږي د هغې سره ناست یو د هغې سره به خبرې کوو السلام علیکم پرنسپل وعلیکم السلام طورحمان صاحب ډېره مننه شکریه پرنسپل صاحب څنګه یې ښه الحمدلله خیر خیریت دی
پرنسپل صاحب دا تعمیر ملت ویلفیر فاونډیشن دا سوچ هم څنګه وکړو؟ دا خو چونکې ډېر د 100 کالو راسې دا زموږ سوچ چې کوم دی نو روانو او هغه سوچ یعنی مطلب رنګ راوړو. زمونږ کوم ملګري درون قدرمن جناب عاصم صاحب، عاصم شعیب صاحب او دغه شان چې کوم دی نو فواد عالم تاجک صاحب او دغه شان وسیم سجاد صاحب، ډېر زمونږ نور داسې ملګري چې هغوی د دې سوچ چې کوم دی نو ملګري دي زمونږ. او دا سوچ خو د ډېر وخت نه و، خو په 25 دسمبر 2017 باندې دا اداره اسټابلیش شوه او باقاعده طور د هغې دم نه تر نن هینه پورې کار کوي او یتیمان، غریبان، مستحق او ډیسیبل څومره زموږ سره چې سټوډنټس دي هغه موږ فیسیلیټیټ کوو، هغوی ته فري اف کاسټ ایجوکیشن هم ورکوو، هغوی ته چې کوم دی نو په سالانه او ماهانه لیول باندې هغوی ته چې کوم دی نو د وظایفو دپاره موږ اهتمام کوو انشاءالله. او دغه شان چې کوم دی نو نورې محلي ځلې زموږ روانې دي. فلحال زموږ سره تقریبا 66 بچي چې کوم دي دا زموږ سره موجود دي چې بعضې په دې کې داسې دي چې هغه یتیم دي او بعضې چې کوم دی نو هغه غریب دي، بعضې پکې ډیسیبل زموږ سره موجود دي چې هغوی ته چې کوم دی نو فري اف کاسټ موږ ایجوکیشن ورکوو. او د دې نه علاوه زموږ د اداره چې کوم ده هغه د امیر او غریب دپاره یو شانتې کار کوي. دا زموږ سوچ دی چې کم سبق امیر ته میلاویږي چې هغه سبق چې کوم دی او هغه ایجوکیشن غریب ته هم میلاو شي او غریبه طبقه راوچته شي او هغوی ته چې کوم دی نو هغه سپورټ او هغه سهاره چې کوم ده هغه میلاو شي او د هغوی احساس محرومي چې کوم ده هغه ختم شي. ډېره مهرباني عزتمندو. د پرنسپل صاحب زموږ خبرې روانې دي. پرنسپل صاحب تاسو ګورنمنټ جاب هم کوئ، بیا دلته هم راځئ؟ او زه په سیټي پوسټ باندې یم او زه چې کوم دی نو هغه ډیوټي هم په خپل وخت باندې انشاءالله هغه به هم سرانجام کوم او د هغې سره سره زما خیال دا دی چې یاره د هغې نه بعد په 2 بجو نه د 5 بجو پورې زموږ دا اداره کار کوي او دې سره موږ منسلک یو. زنده باد. ګډ. پرنسپل صاحب دا راته ووایه چې تاسو دا ځای جوړ کړو، په دې باندې څومره خرچه راغله؟ دې ولس ته ووایه څومره مې پرې ولګولې؟ یاره جي هسې دا خبره خو په کار نه ده چې زه داسې بیان کړم یا مخې ته راولم، خو تر نن هینه پورې چې څومره کارونه په دې وشو تقریبا د دې هغه انفراسټرکچر بحالي او د دې کې د کلاس روم سیټینګ او دغه شان په دې کې رنګ او بجلي او سنیټري او وغیره وغیره په دې باندې به تقریبا چې کوم دی نو دغه 3-4 لک روپۍ خرچه زموږ شوي چې هغه په دې اسټابلیش کولو باندې چې هغه بورډ او د کرسۍ او د کارپیټ او د کچن او د هر څیز د اهتمام پورې نو دغسې به په دې باندې خرچه زموږ شوي. د جیب نه مې ټولې ورکړې؟ نه جي په دې کې زموږ سره بعض ملګري داسې دي چې هغوی زموږ سره باقاعده طور تعاون کوي، لکه زموږ سره کم عاصم نوم چې ما یاد کو قاضي عاصم شعیب صاحب چې هغه زموږ سره تعاون کوي، دغه شان چې کوم دی نو کشرخان صاحب چې هغه انجینیر صاحب دی هغه زموږ سره تعاون کوي، دغه شان نور ملګري چې زموږ سره کوم موجود دي هغوی د ټول چې کوم دی نو موږ په شریکه باندې دا اخراجات چې کوم دی هغه برداشت کوو او زیاتتر چې کوم دی نو محنت پکې زموږ ټول ملګري چې کوم دی نو هغه ښه مصممې ارادې لري، پرعزم دي او باهمته دي. انشاءالله زما د الله پاک نه دا امید دی چې هغوی به د هغوی په وساطت سره به دا انشاءالله دا اداره مخ په وړاندې ځي او ترقي به کوي. ډېره مهرباني عزتمن شي. پرنسپل صاحب د دې مشرانو ته ایم پی ایم این که څه میسج ورکړي پولیټیکل سیاسي خلکو ته نو ویلی شي؟ زه خو د دې پلیټ فارم نه چونکې اول خو تاسو شکریا ده کوم ډېر زیاته چې تاسو دلته رالی او زمونږ دا کم اداره چې د هغه تاسو ویزټ کړه او دا نه زمونږ بلکې زما دا خیال هم نه چې څوک به داسې راشي او هغه به زما چونکې اصل کې دا اداره چې کوم ده دا زما د والد صاحب د ایصال ثواب دپاره هم لکه زما د هغوی نو دا بعضې څیزونه چې هغه اسلامي طور په ریا کې او یا په داسې څیزونو کې راځي نو هغه موږ غواړو نه چې بیان شي د خلکو مخې ته راشي خپل منډې او ستونزې او هلې ځلې دا جاري ساتو، خو بیا هم یوازې کس چې کوم دی هغه د معاشرې دپاره خدمت ملا موږ تړلې ده، خو یوازې کس چې کوم دی نو هغه هېڅ هم نشي کولی. نو په دې کې زما د عوامو ته زما ټول زما کم ایجوکیشن فیلډ سره څومره خلک وابسته دي او یا دغه شان چې کوم دی هغه د نورو فیلډ سره وابسته دي، د نورو شعبو سره یا زموږ ایم این ایز ایم پی ایز دي، نو هغوی ته زما د دې پلیټ فارم نه دا ریکویسټ دی او دا زما پیغام دی چې هغوی هم برابر په دې اداره کې موږ سپورټ کړي او هغوی زمونږ چې کوم دی نو هر قسم سپورټ وکړي او زمونږ حوصله افزایي وکړي. انشاءالله دا به د لور دیر د یتیمانو او غریبانو د ټول نه غټه اداره او دا به غریب یتیم چې کوم دی نو فیسیلیټیټ کوي او دلته موږ داسې نظام چې کوم دی نو هغه ورکړی دی انشاءالله چې او الحمدلله په دې باندې الله پاک شکر ادا کوو چې که موږ نه یو نو هم دا اداره به کار کوي انشاءالله او د دې ټول سیستم چې کوم دی نو هغه اسټابلیش دی او په دې کې برابر چې کوم دی نو د فرسټ نه واخله تر بی ایس سی پورې فري ټیوشن کلاسز جنرال چې کوم دي څومره سبجیکټس دي هغه اویلیبل دي. ایټا تیاریانې دلته زموږ سره کېږي، آی سی ایس بي کیډټس وغیره دا ټول کېږي او د ښه کوالیفاید او سرټیفاید ټیچران چې کوم دي او ښه باهمته ټیچران دلته زموږ سره کار کوي او انشاءالله په سټینډرډ باندې په معیار باندې موږ زور ورکوو
او زمونږ دا اداره به چې کوم دی ان شاء الله کامیابي او مخ وړاندې ځي ان شاء الله. پرنسپل صاحب اخري تپوس کومه بیا به خپرونه راغونډو دا راته ووایه چې نورو یتیمانانو غریبو بېوسو پکې ګنجایش شته د راتګ نور او بل دا ده چې زمونږ کل کار چې کوم دی نو څومره بېوسه یتیمان غریبان څومره دي نو هغوی ته زمونږ دا اپیل دی یا زمونږ ریکویسټ دی چې هغوی راشي زمونږ نه مستفید شي او بلکې دا اداره چې کوم دی نو همه وخت د یتیم غریب او مستحق افراد دپاره اني ټایم چې کوم دی نو هغه کولاو ده. البته دا خبره پکې چې یو خو زمونږ کلاس کم رننګ رواني نو که هغه بیا هغه سیز لږ منیج کول ګران شي نو چې کله موږ ایډمیشنز اناونس کوو په هغه دوران کې چې کوم دی نو زمونږ په کار دا ده چې دا بچي موږ ویزټ کړي زمونږ ادارو ته راشي او زمونږ سره پراپر سیټس هم یې د یتیمانو دپاره زمونږ سره تقریبا 15 سیټس دي. دغه شان زمونږ سره چې کوم دی نو د غریبانو دپاره 15 سیټس دي د ډیسیبل دپاره 15 سیټس دي. نو په مختلفو ډیسپلینز کې یعنی د یتیمانو غریبانو او د ډیسیبلز خلکو چې کوم سیټونه دي نو هغې کې اوس هم گنجایش زموږ سره شته او که څوک داسې ملګري یا داسې سټوډنټان وي نو هغه بالکل موږ هغوی ته ویلکم کوو چې هغوی راشي د ادارې نه مستفید شي. ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني عزتمندو دا او د تعمیر ملت ویلفیر فاونډیشن پرنسپل دغه سره زموږ خبرې وشوې که چېرې تاسو خپل یتیمانان غریبانان راوستی شئ نو دلته جان میګامال تیمرګره کې د دو دغه سنټر دی که راتلی شئ نو د دو نمبر به هم د پرنسپل صاحب د پروګرام په آخر کې ووایي چې تاسو راتلی نو په دغه ورسره رابطه کوئ چې او بالکل دا زمونږ چې کوم دی نو نمبر 0346800266 دا زمونږ نمبر دی او بل هم دغه نمبر دی 0307800266 دا زمونږ جیز نمبر دی او زمونږ جیمیل آی ډي چې کوم دا تعمیر ملت academy@gmail.com او دغه شان زمونږ پته چې کوم دی نو هغه نصب جان میګامال پوسټ آفیس روډ نیر ګورنمنٹ گرلز های سکول تیمرګره ډاکخانې په روډ باندې زمونږ کندو کتونکو یو ملګری سره بل ناست هغې ته به هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم هم راته ووایئ. زما نوم اورنګزیب دی او امفل زوالوجي مې کړې ده پی ایچ ډي مې رننګ کې ده او دلته کې راغلی یم په یو پراجیکټ په حوالې سره. پراجیکټ دا دی موږ خپل ریسرچ هم دی او هغې سره موږ بلډ ګروپینګ کوو نو هغه بلډ ګروپینګ چې کوم دی موږ ډفرنټ سکول وزټ کوو. سرکاري سکولونو ته ځئ هغې کې دواړه پرایویټ اینډ سرکاري دواړه راځي که نه په هغې کې تھرو آوټ د ډسټرکټ موږ کوشش دی چې تھرو آوټ ملکنډ ډیویژن باندې کار وکړو. نو هغې د بلډ ګروپ موږ چې کله سکول ته لاړ شو په سکول باندې د فر سټوډنټ کم کاسټ راځي نو هغه مارکیټ ریټ باندې 100+ دی خو موږ چونکې بیا هم هغې خپل ضرورت پوره کولو دپاره موږ هغه په هاف باندې کوو په 60 یا 50 باندې او 2.5 دی اخلي. جی بالکل. او هغه چې کوم دی هغه موږ بیا د تعمیر ملت ویلفیر فاونډیشن د دې په بیهاف باندې کوو د دې ټیمې موږ سره او یو سټینډرډ کم انسټرومنټس دي هغه موږ یوز کوو. نو په هغې نه چې کوم موږ سره 5 پر سټوډنټ 5 or 10 سمثینګ $2 چې کوم سیوینګ کېږي هغه موږ دې فاونډیشن ته ډونیټ کوو. او زموږ کوشش دا دی چې یاره موږ د دې دپاره مزید څه سټرګل وکړو چونکې په دې فاونډیشن یا ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم دی په دې کې موږ سره تقریبا 40+ سټوډنټس دي په هغې کې 30 سمثینګ پلس چې کوم دی هغه موږ سره RPNs دي او باقي چې کوم دي هغې ته موږ پور هم موږ سره شته. بل مستحق غریب چې کوم یتیم یا نادار هغه ټول چې کوم دی هغه موږ سره په دې کې شامل دي او زموږ خپله کوشش دا دی یاره چې موږ دې ته د خپل سایډ نه ډونیشن وکړو خو چونکې موږ خپله سټوډنټان بل PhD سکالران نو زموږ هم خرچي کېږي نو موږ د دې لپاره یو سټرګل شروع کړی او دغه سټرګل ما تاسو ته مخکې ویل چې موږ په بلډ ګروپینګ په لیول کوو. په هغه بلډ ګروپینګ لیول باندې زموږ چې څومره د دې دیر خلک دي هغې ته هم پیدا ده هغې ته پیدا په دې وجه ده ځکه چې هغې دلته کې ایمرجنسي ورته راشي نو په ایمرجنسي کې بیا هغې باندې یا د خپل بلډ ګروپ نه معلوم نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې به یو سټوډنټس FSC میټریک یا دې لیول باندې او هغې سره چې کوم دی خپل بلډ ګروپ ورته نه معلوم نو زما په خیال باندې زما په سوچ باندې چې دا ډېر بده خبره ده ځکه چې څونه ډیولپ کنټریز دي فار ایگزامپل جاپنیز هغې خپل یو ریسرچ آلریډي په دې باندې کړی نو په هغې کې چې کوم دی هغې اوس چې څومره کسان موږ سره لکه جاپان کې چې څونه کسان جاب ته اپلای کوي نو هغې لاول بلډ ګروپ چیک کوي ځکه چې د دې په بیهیویر باندې هم یو لوی افیکټ دی. مخکې به که تاسو سوچ کوو موږ به یو چېرته عالمانو یا پیرانو یا دې شیانو مینو تعویضونو پسې به ګرځېدلو چې به یې د زما یا چې کوم هغه نجومیانو موږ چې زموږ څه حساب دی څه سیسټم دی هغې به لاس چیک کوو چا به د پیس نه ویل چا به نور سټرکچر نه ویل
نو چونکې اوس چې کوم زمونږ دی ریسرچ نه دا موږ سره ثابته شوې هم ده او الحمدلله پاکستان کې هم بې څه کار شوی او موږ کوشش کوو چې موږ پې مزید کار وکړو د دې په بیهیویر باندې چې آیا دغه کم صلاحیت موجود دی یا د په فیوچر کې کم داسې یو جاب دی چې هغه اپناولی شي. ډېره مننه. څه تعاون دپاره که څه ویل غواړئ حکومت ته سیاسي خلکو ته نو ویلی شي؟ زه خو لکه دا میسج کوم ټول هغه سیاسي پولیټیکل خلک چې کوم دي که هغوی سره د نور داسې سماجي نور هم ډېر خلک شته مالي تعاون وي نو زه د خپل سایډ نه هغوی ته دا درخواست کوم چې پلیز تاسو په دې کې که ستاسو نه هر څه کېږي دا یو ښه فاونډیشن دی د دې سره څه ډونیشن څه مرسته وکړئ او دا ستاسو دې علاقه چې کوم دیر ته ملګری خاص کر په دې ایریا باندې د دې دپاره دا یو پازیټیو سټیپ دی خو تاسو لکه پکار دی دا میسج د دې میډیا په ذریعه باندې زه هغوی ته ویل غواړم چې تاسو په دې کې خپله تعاون وکړئ خبرپور او هر ټایپ لوگ چې کوم دی هغه دې کې خپل هیلپ کولی شي. لازمه نه ده چې موږ سم مالي تعاون وکړي. زمونږ په دې اکیډمۍ کې یا زمونږ په دې فاونډیشن کې نور هم داسې خبرې شته دی چې یاره ځینې ټیم کې موږ ته د اوبو مسله راشي یا د بجلۍ داسې مسله راشي یا په دې کې نور داسې کنسټرکشن کار کېږي نو هغه لازم نه چې موږ سره په پیسو په لیول وکړي. هر سړي ته زه دا خواست کوم چې راشي که هر کاروبار والی نو د خپل لږ لږ حصه په هغې کې د فاونډیشن کې چې کوم دی موږ سره. ډېره مننه ده. ستا اواز د ولس واورېدو. انشاءالله ضرور به تعاون کوي. ډېره مهرباني. عزتمندو کتونکو یو ټیچر راځه بل وړی ته امیر ملت ویلفیر فاونډیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی جناب؟ خیر دی. ستاسو دعاګانې دي. نوم دې څه دی؟ ولی الله نوم مې دی. د امیر ملت اکیډمۍ کې ابرار صاحب دلته یم. دیو زمونږ بس ایز ا ولنټیر دلته موږ کار کوو ځکه چې سټوډنټان خو دغه شان او غریبان یو بل دا چې ټیچرز لکه مطلب زمونږ څخه خپل ملګري نه په هغې په تعاون باندې موږ په کاپریشن باندې د یو بل دا اداره چلو. د دې نه علاوه دا سبجیکټ دا کم نومې چې دا ورته ووایه مینوالو ته. په دې نه علاوه کوم سټوډنټان هغه چې د هغوی مطلب 2-3 یره ضایع شوي وي لکه مطلب خپل ایجوکیشن بیا برقرار ساتل غواړي د هغې نه علاوه زموږ سره ډیسټن ایجوکیشن دی د ګومل یونیورسټۍ نه نو هغې نه په هغې کې ایم ای بی ای او مطلب ایم بی ای او ایم ای ډي دا ټول ډي پی ای ډي لکه مطلب مختلف کم بی ای چې دی دا ټول دي کېږي د دې نه نو د دې لپاره د ایم ای د پورې دا زموږ سره دام شته دی په ډیسټن ایجوکیشن باندې نو سټوډنټ خپل سبق هم بدی کې لکه مطلب خپل ټایم بچت کولی شي. د دې نه علاوه ایکسټرا په دغه کې په پرایویټ ټایم کې ځان له دا ایجوکیشن هم حاصلولی شي. خپرونه عزتمندو دې ته راورسېده. چېرته چې اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ د لوی او بخښونکي الله په امان.